بخیر زموږ د شپې خبرې ټولګه ته ښه راغلاست. نن پنځنۍ د کاپ یا هوت څلورمه چې د فبروري له 23 سره برابر ده. بستر کې هم پام وکړئ څو مهمه خبرو سره لکو شمس الله رحیمی هم له بشپړ خبرونو سره. اسلامي امارت وایي چې د پاکستان د دفاع له وزیر او مله پلاوي سره یې چې کابل ته راغلي وو د امنیتي اندېښنو بې پیلوټه الوتکو الوتنې او وسلوالو مخالفینو د فعالیت په اړه یې په ښکاره او بشپړه توګه خبرې اترې کړي دي. د اسلامي امارت د خبرپاڼې پر بنسټ دواړو لوریو همدا شمه منلې ده چې اقتصادي او سوداګریز اسکالې نه باید د سیاسي ستونزو څخه اغېزمنې شي. له بله خوا د ننګرهار سیمه ییز پازوال وایي چې د تورخم بندر د تګ راتګ کوونکو پر مخ له څو ګړیو پرانیستلو وروسته بیرته د پاکستان له لوري تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو د هوارۍ هوکړه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلان پاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت چارواکو کابل ته له راغلي پاکستاني پلاوي سره په لیدنه کې پر امنیتي مسایلو د بې پیلوټه الوتکو د الوتنې او په سیمه کې د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. د دغه اعلان پاڼې پر بنسټ دواړو لورو د خبرو اترو تفاهم له لارې د مسایلو پر حل او د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. سفر وزیر دفاع پاکستان و هیئت نظامی ایشان که چون اختیار بیشتر در پاکستان نظامیات دارد بسیار مفید واقع خواهد شد در صورتی که جانب مقابل طالبان یک اجنده خوب داشته باشه و قناعت بتن و این روابط در عرصه اقتصادی و تجارتی هم اثرات خود دارد. مناسب است که مسئولین حکومت افغانستان و پاکستان نسبت به تأمین مناسبات و روابط سازنده و مؤثر و دوستانه میان افغانستان و پاکستان همت گمارند و در این راستا اقدامات جدی را روی دست گیرند. د اسلامي امارت په اعلان پاڼه کې هم ویل شوي چې دواړو لورو هوکړه کړې چې اقتصادي او سوداګریز ستونزې باید د سیاسي ستونزو تر اغېزې لاندې رانشي. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان له لوري د تورخم دروازه یو ځل بیا د پاکستان له لوري تړل شوې ده. امروز اگر راه تورخم مسدود میشه 80% پاکستان خودش متضرر میشه و 20% افغانستان متضرر میشه. پیشنهاد من این است که باید ما روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خود با همسایه‌های خود روابط امنیتی، روابط اقتصادی، روابط دیپلماتی باید داشته باشیم. هر قدر که داد و سدود داشته باشیم به نفع هر دو کشور است. د تورخم دروازه په داس حال کې د پاکستان له لوري تړل شوې چې د اسلامي امارت چارواکو په کابل کې د دغه هیواد له پلاوي سره په کتنه کې د تورخم او سپین بولدک په لارو کې د مسافرو لپاره د لازمو اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو همغږي کوونکې ادارې په افغانستان کې له بشري کړکېچ څخه اندېښنه کړې ده. د اداره پر افغان زېږدیز کال کې د افغانستان خلکو ته د بشرپالو مرستو د دوام غوښتونکې ده. خو ټینګار کوي چې نږدې 4 میلیونه کسانو لپاره مرستې وړاندې کېدو ته 4.8 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اسلامي امارت د بشرپالو مرستو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پر پراختیایي برنامو هم ټینګار کوي. پیوند نومیږي او د مزار شریف ښار په دې څنډه کې له دې لاسي کراچۍ سره د خپلې کورنۍ د لګښت پوره کولو په هڅه دی. وایي په کرایي کور کې ژوند کوي خو د کاري فرصتونو د نشتون له امله په ډېرې سختۍ سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي. سوخت نداریم، آرد نداریم، روغن نداریم. یک ماست غیر از چای ما روغن دیگباره ما ندیدیم. سازمان مستحق ماستم برای ما کمک شد. خوب است وقتی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوچا په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ په ډېرې سختۍ خپل لګښت پوره کوي. له دې کبله اړتیا ده د دوی ترڅنګ ودرېږو او بشري مرستې لا ډېرې شي. دا اداره ټینګار کوي چې په روان زېږدیز کال کې په افغانستان کې 23.7 میلیون تنو ته د مرستې لپاره 4.8 میلیارد دلار ته اړتیا ده. با کمک‌های بشردوستانه نمیتونیم به گونه اساسی فقر از کشور ریشه‌کن کنیم. ما به خاطر ریشه‌کن کردن فقر و بحران بشری در کشور نیاز داریم که با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به مردم در کشور جای کار ایجاد کنیم. در شرایطی که معیشت مردم بی‌نهایت خراب است و بحران اقتصادی در وطن بیداد میکنه، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، یگانه وسیله عاجل و فوری که میتونه مردم
دستگیری بکنه همین کمک ها است، ولی کمک ها کافی نیست. لدې سره مهال اسلامي امارت په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو د دوام ترڅنګ په هیواد کې د نړیوالې ټولنې پر پراختیايي مرستو هم ټینګار کوي. خواست ما از جامعه جهانی است که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تداوم داشته باشد و در کنار کمک‌های بشردوستانه کمک‌های توسعه‌ای و انکشافی را هم در دستور کار خود قرار بدهند. ما در شفافیت کمک‌ها و در نظارت همه‌جانبه و توزیع کمک‌ها به افراد مستحق و نیازمند برنامه بسیار جدی داریم. لدې سره اوچا همداشان ټینګار کړی چې په دې هیواد کې په ژمي موسم کې اړمنو کروندګرو او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې حیاتي دي. راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د پاسپورت د ویش لړۍ بیرته پیلیږي. د پاسپورت ریاست لوی مشر عبدالکریم حسیب وایي چې هیوادوالو ته د پاسپورت ویش په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي او دا بهیر به بیرته ونه درېږي. د دې ریاست پازوال همداشان ټینګار کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 150 کسان هم د پاسپورت د کنونشن کاري په تړاو نیول شوي دي. د هیواد د پاسپورتونو عمومي رئیس په خبري غونډه کې د کب یهود د میاشتې لسمه په ټول هیواد کې د پاسپورتونو د ویش د بهیر د پیل خبر ورکړ. د پاسپورت عمومي ریاست د روان کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د خپلو هیوادوالو پر مخ د پاسپورت د ویش بهیر د انلاین سیستم له لارې په ټول هیواد کې پیلوي. د دې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې دا ځل به د پاسپورت د ویش لړۍ له ځانګړو تدابیرو سره پیل او بیا به یې مخه ونه نیول شي. د پاسپورت د ریاست مرستیال دا هم وایي چې دوی به په هیواد کې د پاسپورتونو د ویش بهیر ګړندی کړي او هره ورځ به په ټول هیواد کې 10,000 پاسپورتونه وویشل شي. این بار ریاست پاسپورت با یک آمادگی عام تام فعالیت خود از سر میگیره و از هر نگاه، هم از نگاه پرسونل و هم از نگاه تجهیزات تکنیکی و هم از نگاه پاسپورت ما امکانات کافی را در اختیار داریم که مطمئن هستیم که انشالله که دیگه روند ما متوقف نمیشه. په همدې حال کې د دې ادارې چارواکي په تیرو شپږو میاشتو کې د جال او کمیشن کاري په تړاو د 150 کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. یوازې په تیرو شپږ میاشتو شاوخوا کې موږ 1.5 شاوخوا کمیشنکاران په دې برخه کې نیولي او اړوند ارګانو ته مسپارلي او په دې برخه کې څوک جال کوي فساد کوي هغه هم نیول کیږي. نو د هیوادوالو څخه مو غوښتنه هم دغه ده چې په جالکارانو فساد کوونکو باندې هیڅکله هم باور ونه کړي. د پاسپورتونو د عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ هیوادوالو ته د پاسپورتونو د ویش په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي او د دغې لړۍ د لا ګړندیتوب لپاره به په راتلونکو کې د پاسپورت د ورکړې بیړنۍ څانګه هم رامنځته شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د هیواد د خصوصي سکتور او همداشان د روسیې، ایران او پاکستان له شرکتونو سره د یوه کنسرسیوم له جوړېدو خبر ورکوي. د دې ټولنې د جوړېدو موخه په بېلابېلو برخو کې د پانګونې جذب ویل شوی دی. د چارواکو په وینا تر اوسه د دې ټولنې په چوکاټ کې د یو شمېر پروژو هوکړلیکونه هم لاسلیک شوي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا دا ګام د اقتصادي وضعیت ښه والي او د خلکو ته کارموندنې په برخه کې ګټور بولي. په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب لپاره هڅې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ایراني، پاکستاني او روسي شرکتونو سره د 1 میلیارډ ډالرو په پانګونې سره یو ګډ کنسرسیوم جوړ کړی دی. د سالنګ دویم فاز جوړېدل، د برېښنا تولید پر سر پانګونه، له پنجشیر څخه کابل ته د څښاک اوبو لیږد او د کابل کندهار تر هراته د سړک جوړېدل هغه هوکړلیکونه دي چې تر اوسه د دې ټولنې په چوکاټ کې لاسلیک شوي دي. کنسرسیومی که متشکل از سکتور خصوصی داخلی و شرکت‌های روسیه، ایران و پاکستان ایجاد گردیده است. سرمایه‌گذاری مشترک روی تولید برق، ساخت فاز دوم سالنگ، انتقال هوا پنجشیر به کابل و ساخت سرک کابل کندهار الی تفاهمنامه امضا شد. به سرمایه ابتدایی کنسرسیوم حدود 1 میلیارد دلار میباشد. به زودی نمایندگان شرکت‌های متذکره به کابل آمده و کارشان را آغاز میکنند. د وزارت چارواکي همداشان په دې برخه کې د لاښې پانګونې او شونتیاو له برابرېدو خبر ورکوي. امارات اسلامی جهت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سهولت‌های زیادی را فراهم کرده که باعث دلگرمی اکثر سرمایه‌گذاران و کشورهای دور و نزدیک گردیده و می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و همچنان نسبت عدم فعالیت نمایندگی‌های ما در بعضی از کشورها ما جهت دسترسی آسان سرمایه‌گذاران و ویزای افغانستان یک دسک در داخل میدان هوایی کابل ایجاد کردیم.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان له بهرنیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو ټینګښت د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو او د کاري زمینو په برابرېدو کې ګټور بولي. تعامل با کشورهای همسایه این باعث میشه که افغانستان بتونه اون نقش اساسی خود میانه اتصال میانه کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه بازی بکنه، زمینه کار و اشتغال به مردم ایجاد شود، ما حرکت بکنیم به طرف رشد اقتصادی. منابع زیرزمینی افغانستان و یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان یک منبع خوب جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هست. روابط تجارتی و اقتصادی میان کشورهای همسایه میتونه در بلند بردن حجم تجارت میان کشورها، کاهش چالش‌های اقتصادی و بلند بردن سهولت‌های تجارتی و اقتصادی برای تجار این کشورها قابل اهمیت باشه که در نهایت میتونه منجر به شکلگیری یک اقتصاد پویا میان این کشورها شود. اسلامي امارت مخکې دی ویلي چې سیاست اقتصاد محور دی او په هیواد کې د پانګونې د زمینې له برابرېدو هم ډاډ ورکړی دی. او د سمنګان امنیه قمندانۍ د روان کال په لړ کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو د 600 تنو له نیولو خبر ورکوي. امنیتي پاسدار وایي چې دا کسان د کال له پیله تر دمګړۍ د غلا او اخلاقي فساد، وژنې او جالکرۍ په تړاو د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت سیمه ییز پازوال تازه په تازه د غلو د یوې 20 کسیزې ډلې له نیولو خبر ورکړی دی. په سمنګان ولایت کې د غلاو د یوې حرفوي 20 کسیزې ډلې نیول کېدل. د سمنګان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي دا کسان په تیرو څو ورځو کې د ایبک ښار اړوندو سیمو څخه د غلا په تړاو نیول شوي دي. د دوی په وینا له دې کسانو څخه یو شمېر نغد پیسې، سره زر او څو میل وسلې هم لاسته راغلي دي. د سمنګان ولایت د امنیه قمندانۍ زړورو مجاهدینو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د سمنګان ولایت په مربوطاتو کې د حرفوي غلو یوه 20 کسیزه ډله لاس په لاس نیولې، چې په دغه غلو کې د بلخ، بغلان ولایتونو غله هم نیول شوي دي. د سمنګان په ولایت کې داسې یو څه بې نظمه چې مسلمانانو ته به یې تشویش جوړوي، دا خلک اخته وه. بیا الحمدلله زموږ د سمنګان د امنیه قمندانۍ او زړورو مجاهدینو په دې کې ډېرې هڅې او کوشش وکړه چې ټول غله یې ټینګ کړه الحمدلله. په همدې حال کې په دې ولایت کې د غلاو څخه یو شمېر زیانمن کسان وایي دا کسان د شپې لخوا د دوی کور ته دننه شوي او د دوی هر څه یې غلا کړي وو. چیزی که باکسان بود میده کردن و بردن و هر چی که بود میده کردن در گیرشون غلطه دادن و گرفت بردن. فهمیدین؟ به قبیله یعنی دستبند بود، گردنبند بود، انگشتر بود. و برای ما وعده داده شده که چیزای ما جنسایی که سرقت شده دوباره پس برای ما از طرف از اونا گرفته شده داده میشه. تشکری میکنیم. له بلې خوا د سمنګان د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت وایي د روان کال له پیله تر اوسه نږدې 600 تنه د 415 بیا جنایي پیښو په تړاو نیول شوي دي. مجاهدین و کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت سمنگان 622 تن را در پیوند به قضیه قتل، سرقت‌های مسلحانه، سرقت وسایل، دزدی منازل، اموال مجروحیت، زنا، لیواد، شراب نوشی، رهزنی و کیسه‌بری، جل و تزویر گرفتار کردند که دوسیه آنها بعد از بررسی و تحقیقات به ارگان عدلی و قضایی معرفی شدند. به تمامی مردم ولایت سمنگان اطمینان میتیم انشالله که از هر نوع مشکل و هر نوع مشکل امنیتی باشه انشالله شب و روز مجاهدین قماندانی او مجاهدین استخبارات شب و روز در خدمت مردم و در خدمت ملت هستند. انشالله کوشش میکنیم. د سمنګان د امنیه قمندانۍ مخکې هم په بیلابیلو سیمو کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه د څو څېړنځایونو له جوړېدو خبر ورکړی و.